ولسمشر غني عبدالله ته آخري وړاندیز وکړ. عبدالله ته کوم مسؤلیت ورکوي او عبدالله به دا وړاندیز ومني او که نه. دا ټول حال را سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو بخیر. ولسمشر غني عبدالله ته د اصولي مسؤلیت سپارم او امتیازونه به یې د ولسمشر د مرستیال په توګه وي. افغان ولسمشر محمد غني تېره ورځ د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړو سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان راتلونکې کابینه به ټول شموله وي چې د هر قوم برخه به پکې خوندي وي. نوموړي ویل چې د تیر په څېر دوه سره حکومت نه غواړي جوړ کړي او د کړکېچ د پای په پار به ډاکټر عبدالله ته د روغې جوړې عالي شورا د مشرتوب سپاري چې د ولسمشر د مرستیال پروتوکول به ولري او امنیتي امکانات، بودیجه او د پریکړو کولو بڼه یې ټول د بحث وړ دي. محمد اشرف غني ویلي دي چې د افغان سیاسیونو د یووالي لپاره د روغې جوړې شورا یوه ښه سرچینه ده او عبدالله ته مشرتوب او مسؤلیت سپارم. د یادونې وړ ده چې د ولسي جرګې د مشر میر رحمان رحماني په ګډون اداري هیئت له ډاکټر عبدالله سره هم لیدنه کړې وه، خو تر اوسه کومې څرګندې پایلې ته نه دي رسېدلي. دا وه ویډیو. که ویډیو مو خوښه وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.